موازینه دغه سنگر د سوشل میډیا چې زمونږ په لاس کې د له دې نه مو محروم کي خو دوی نشي کولی مونږ په کلک هوډ او عزم راغلي یو تاسو نشئ کولی چې مونږ له دې خپل دریځ له خپل مسیر او له دې خپل پرمختګ نه ټکني کوي ستاسو په لاس کې د ټولې نړۍ رسنۍ ښه په مستو ډالرو باندې ښه مست روان دي غرب درته ژورنالیستان روزلي غرب درته مزدور رسنۍ روزلي مزدور خبریالان روزلي غلام فکره د صلیبیانو نوکران روزلي دي په سلګونو تلویزیوني رسنۍ په سلګونو راډیوګانې نړیوال راډیوګانې او نړیوال تلویزیونونه 18 کاله په دې باندې لګیا وو چې طالب خلکو ته پردی وښیي مزدوري رسنۍ 18 کاله په دې لګیا وو چې طالب خلکو ته مزدور او ګوډاګی د بل د لاس آله وښیي دغه 18 کالو کې که چېرته رسنۍ کومه لاسته راوړنه لري هغه دا ده چې ځینې غلام فکره ځینې ځوانان دې ته هڅولي و دې ته سوق کړي وو چې هغه عیاشي طرف ته یو څه نور تنازلو کې د کابل مزدور اداره د حکومت په صفت وپېژني امریکایي اشغالګر خپل دښمنانو نه بولي دغومره مو کړي دي خو د اسلامي امارت په وړاندې ستاسو رسنیزه دستګاه کاملا فلج او د نش برابر ده ځکه نه مو د طالبانو جګړهیز ځواک او قوت مهار که نه مو طالبان داسې مهار که چې د دوی صفونو ته څوک ځي 18 کاله دوی شهادتونه ورکوي وینې تویوي لیکن هغه جلب و جذب د طالبانو تاسو ټکنی کړی نه ده په دې موږ درته وایو چې مزدورو رسنیو د هغه چا په اذهانو باندې کاملا دا نه چې کار یې نه ده کړی اثر یې نه ده کړی برعکس د تاسو د پوچو تبلیغاتو په ضدیت کې هغوی د طالب څنګ ته درېدلي دي ځکه دا جګړه زموږ په کلیو په کور کې روان ده مزدوري رسنۍ که څومره دا تر پوښښ لاندې کې دا جګړه پردی وبولي طالبان د پردیو د لاس آله وبولي خو حقایق بل شانتې دي مونږ او تاسو به کوشش کوو چې حقایق تر خلکو پورې ورسوو دغه تبلیغاتي دستګاه مو چې لاس ته راوړې ده دا مونږ نه څوک نشي اخیستلی او نه مو فلج کولی شي په تذکرو کې یا په برقي تذکرو کې د مور د نوم لیکل او په رسنیو کې دې ته پراخ کمپاین کول چې دا کار خو په پاکستان کې هم کېږي دا خو په سعودي کې هم کېږي دا د ټولې نړۍ ګوره په رسنیو کې په تذکرو کې د مور نوم هغه څوک لیکي چې پلار یې نه وي معلوم حرمونه یې وي ولد زنا وي نو د کابل په ادارې کې خو ټول همداسې دي د دوی پلرونه معلوم نه دي ځکه د مور نوم لیکي غني و د مریم غني پلار څوک ده د کابل په مزدوري او ګوډاګۍ کې ناستو حرامیانو په تذکرې کې د مور نوم هغه څوک لیکي چې پلار یې نه وي معلوم وخت چې د یو چا پلار معلوم وي ضرورت د دې څه پېښېږي چې هغه د مور نوم ځان سره ولیکي په تذکرو کې د مور نوم هغه څوک لیکي دا د غرب نه راغلي فلبرایټان او سکشویانو تاسو په دې 18 کالو کې په موږ دیموکراسي په زور منلې دیموکراسي مو د بي 52 په زور په موږ راوسته ده خو دې ملت له دیموکراسۍ او جمهوریت نه بغاوت کړی ده نن چې تاسو دا خبره کوئ چې اسلام په زور زه وایم بالکل دا زما شخصي نظر ده
ولې چې دیموکراسي په زور راځي ولې زه اسلام په زور رانه ولم. دیموکراسي ته لابي په زرګونو رسنۍ کوي. همدغه دیموکراسي او جمهوریت چې ثمره یې د دې شوله چې حرموني ولد الزنا جګېږي هغه به مونږ ته په تذکره کې په ما جبري د مور نوم لیکي. که د دې په خاطر کوئ چې غټ اکثریت پښتانه اقلیت وښیي دا بیا بېله موضوع ده. ځکه په افغانستان کې به مسلمانان اوسېږي، افغانان اوسېږي، هغه که د بدخشان دی او که د تخار دی او که د هلمند دی او که د قندهار دی، هغوی په تذکرې کې د مور نوم ځکه نه مني چې هغه پلار لري، حرمونی نه دي او پلار د څلورو ودونو حق لري. وخت چې یو پلار څلور ودونه لري په دې تذکره کې به د څلورو واړو مورګانو نومونه لیکي. دا خو بیا پوره لیست شو. نو له غرب نه راغلي فلبرایټانو او سکشویانو او د کلیسا مزدورانو دا پروسه به مو همدغسې پڅ او کونډ او له ارمانونو سره امریکا ته ویسئ لکه څنګه مو چې دیموکراسي و انتخابات ویوړل. دا فکر مه کوئ چې مونږ ویده یو دا ملت ویده ده. هر څه چې تاسو پې منئ هغه به دوی قبلوي. نن په تذکرې کې د مور نوم په مونږ منې او شړونګا حرمونی بې مور او بې پلاره ولسمشر دی. د غله زوی ډایرکټ دا فرمان توشیح کوي چې بس فرمان عملی شو. په چا عملی کوي؟ د تا فرمان خو لوچکه په هر کې څوک نه مني. ته خو د کابل د مزدور ادارې مشرتوب لرې نه اصلا. ته ورشه د هغه بېغیرته دویم مرستیال سرور دانش دفتر ته سر ورښکاره که. هلته قوم پرستي روان ده. هلته د وزاره قوم نه بغیر بل څوک د کار کولو حق نه لري. ورسه د صالح دفتر ته سر ورښکاره که. له ناستو مامورونو نه پوښتنه وکړه چې ته په کوم قوم پورې تړلی. ټول د تاجک قوم نه ده. د قوم پرستۍ په نامه اور بلوئ تاسو. دا په کومه معنا باندې ده؟ ته خو اصلا ولسمشر نه. زه په اروپا کې ناستو سکشویانو ته وایم ګورئ بېغیرتي حد لري، ضلالت او رسوایي حد لري. طالب پلاوی په مذاکراتو کې ناست د کابل له ورغلي پلاوي سره په خبرو بوخت ده. تاسو له ده جینه شرطونه ورته وایئ. هغه بې سامانه وزیر دی نه دا ملخ په لاره چې ټینګه ټینګ هغه بیا د اخطار ورکړی. اوس زوی دې مړ نه څه ته چې یوارې تشناب ته ځې د خپل حالت دې وګوره چې تا نه طالب څه شی جوړ که. طالب د نړۍ هغه ډاکټر ده، هغه ډاکټر ده چې نر په ښځه بدلوي. کنې ښه مثال یې ورسه وګوره د اوسنی دفاع وزیر اسدالله خالد چې کاملا مخلصه لا شوی ده. ته راجګېږې په کومو سترګو ته طالب ته اخطار ورکوې؟ ته خو هغه خالد چې د امنیت ملي په دفتر کې درنه هر څه لرې کړه، مکمل جراحي عملیات یې درته وکړه. اوس هم لکه یو توتله ارمونی غوندې دا هم راجګېږي په تذکرې کې د مور نوم لیکي. دا هم راجګېږي نن له سکاټ میلر سره لغمان ته تللی. هغه سکاټ میلر چې د ملا فاضل په مخ کې قطر کې 2 ساعته ناستو پورته نه سو کتلی. ته دغه د ماتو جنرالانو تر مخې پړډې مه وله. په همدغه جنرالانو چې تی تر څنګ نن لغمان ته تللی وې طالبان هره ورځ پې غوږونه تاووي. دا د تا مشران دي، دا د تا آقاان دي، دا مونږ درته په ګونډو کړي دي. دا نور د دې جوګه نه دي چې تا تر څنګ ودرېږي. دا له کړي تړون نه یو انچ سرغړونه نشي کولی. کنې د باګرام د بیس په دیوالو به د مونږ غازیان او اتلان بیا ورته غومبر وهي. مونږ امریکایانو د تاسو بادارانو ته د کابل مزدور ادارې وایم خپل زور او قوت ورښودلی ده. الحمدلله مونږ هغه خلک
هغه دښمن یو د امریکا چې د امریکا سره د دښمنۍ په خاطر مو په خپل وجود پورې بارود تړلی دي. موټرونه مو له بارودو ډک کړي او د دوی په بیسونو مو ورخوشي کړي دي، خو د امریکانو بدماشي مو نه ده منلې او نه به یې راباندې ومني. په طالبانو د عرب شیخانو ګمان مه کوئ، د عرب شاهانو ګمان مه کوئ چې دوی به دیموکراسي او جمهوریت په دې رقم ومني لکه هغوی چې منو. هغوی خو تر پرونه پورې او تر نن اوسه پورې امریکایان د تورست لفظ طالب ته نشي استعمالولی، خوله به یې پرې باندې ورماته کړي. لیکن د هغوی ګوډاګیان د برګر ته په قطار کې ناست سکشویان له غرب نه راغلي حرموني، دې نه وروسته دوی ته حرموني وایي. په دې که دا حرموني نه وای په تذکره کې د مور نوم لیکلو څه ضرورت ده؟ زه د یو مور زوی یم، زه په دې عقیده او یقین یم چې مور د پښو لاندې جنت ده. زه چې سهار د خپل مور لاسونه ښکل نه کم له کور نه نه وځم. زه چې سهار د مور دعا وانخلم زه له کور نه د باندې وځم نه. ما ته تر هر څه مقدمه مور ده، ما ته تر هر څه بهتره مور ده. زه په دې یقین یم که زه خپل رب ته په مانځه ولاړ یم او مور راته آواز وکړي، زه سلام ګرځوم، خپل د مور د آواز جواب ورکوم. مور ما ته دومره مقدمه او بهتره ده چې تر څو مې مور ډوډۍ نه وي خوړلې، صحت یې ښه نه وي، ډوډۍ له مرۍ نه کته نه تېرېږي. خو دا چې په تذکرې کې ته نوم راته لیکې، ولې؟ دا په کومه معنا باندې ده؟ ولې زه پلار نه لرم؟ زه خو تاسو غوندې بې پلاره نه یم چې د ما د مور نوم په تذکره کې ولیکل شي، چې کله لکه تاسو بې ضمیره سکشویانو او فلبرایټانو د غرب د نوکرانو غوندې بې پلاره شولمه او پلار مې نه و معلوم، بیا به د مور نوم مجبوره لیکې. نو چا چې پلار ورک کړی ده هغوی د مور نوم په تذکره کې ولیکي. خو څوک چې پلار لري او د مور نوم په تذکره کې لیکل کیږي، دې ته د بغیر د حرموني له بل لفظ نشته. بیا به خفه کیږئ نه چې د هر چا د تذکرې کې د مور نومو زه د حرموني غږ پې باندې کوم، ولې د پلار یې چېرته ده؟ خفه کیږئ به نه، بیا چغې به نه وهئ. اوس نه درته وایم شړونګا او بړینګا، که د تاریخ د مور نوم لیکي رولا غني، د مریم غني د مور نوم لیکي مریم رولا، هیڅ مشکل در سره نه لرو. د کابل مزدور او ګوډاګۍ اداره چې څومره دي خپل د مور نوم دی ولیکي، جبري به نه وي. که د جبري که دغه د همدغه د هغه ماشینونه نه دي دا چې په کوم باندې دا تذکرې جوړی، دا د خوله در منډي خلک دغه ماشین دې ورکوو قیمه کوو دې ګوره. ارامیانو خپل هغه په مونږ باندې تپی، بې نسله بې مور بې پلار ارامیانو. هلته خبرې روان دي، دلته ته نوي قوانین په کوم خوب خرګوش کې ویده. اوس هم تا ته ځان ولسمشر ښکاري، په داسې حال کې چې د باګرام زندان ته بیس ته لاړې، ټرمپ کومه معامله در سره وکړه. اوس هم تا ته ځان ولسمشر ښکاري چې صالح هر څه په زور در نه واخیسته. اوس هم تا ته ځان ولسمشر ښکاري چې طالب غازیانو 15,000 زندانیان در نه خوشې کړه. اوس هم تا ته ځان ولسمشر ښکاري چې قطر ته تللی پلاوی د امریکانو په زور هلته کش کړی ده. د څه شي ولسمشر؟ د هر دروازې ته درته طالب ولاړ ده. لږ شرم وکړه او حیا وکړه. د دفاع وزارت دروازې درته طالب غازیان ټکوي درته ولاړ دي. او دا فکرم طالبانو ته مه کوه. طالب اکسپایر ټوپکماران نه دي چې په هر کې به مړې سترګې له تا سره کیني. دا نشو موږ زغملی نشو د طالب دغسې راتګ. دا د شهیدانو له وینو سره خیانت بولو. طالب چې راځي هغه به فاتحین راځي.
سبا به زم روان یم څه کوې ولا تذکره اخلم چی شي کوې خو هلته خو د مور نوم د ما پلار معلوم د مور نوم مې څنګه لیکې بیا داسې زر دې قوانینو ته ناست دي توشیح چا توشیح که څوک یې در سره مني په کوم جې واکمن خو 90% خاوره دې له طالب سره ده تذکرې د کابل په ښار کې خلکو ته ورکوې د کابل ښار دې لا محفوظه نه ده زه د علین قاري صاحب ته لیږم خنزیرانو تلویزیوني مباحثو کې هم لګیا څوک دفاع کوي تر کمونیست سکشوی خلقي پرچمي پلورل سوي و مړسترګې پخواني مجاهدین دوی ورته خاموشه دي دا وړکۍ معامله نه ده دا داسې اسانه خبره نه ده که چیرته ګوره دوی سکشویان او فلبرایټان د غرب مزدوران دا ډېر یو معمولي خبره بولي لیکن که زه ورته وایم چې له دیموکراسۍ نه تېر څه اور اخلي جمهوریت نه تېر څه پرق چوي دا خو هم څه مسله نه ده هیڅ مشکل نشته جمهوریت نه اسلامي نظام دیموکراسي نه ټوله نړۍ فقط له مذاکرې سبا 100 قوانین نن نور راته جوړه اوربان موربان خیال است او محال است سنگر اتلان او غازیانو داسې کش ورکئ چې سبا خبرېږو چې سهار د چای په ارګ کې وچکو او دا ورځې د راتلونکي دي په هغه چا چې نازېدلې هغه نن د تا تر څنګ نه ده هغه په خپل زخمونه لکه سپی څټي هغه امریکا چې لکه ګلټیر سپی راغلی نن لکه مات شغال بیرته روان ده هغه نور د دې طاقت نه لري چې په افغانستان کې د تا د ساتلو دپاره امریکایي عسکر مردار شي هغوی که دلته پاتې کېږي جنازې و مړي و مردارې به یې ځي دا 18 کاله مونږ څه امریکایانو سره کرکټ نه ځینې خلک وایي جګړه د څه دپاره جګړه د دې دپاره چې امریکایان مې په د مذاکراتو میز ته کېنول شرایط مو پې ومنل جګړه اوس د همدې دپاره چې د کابل ګوډاګۍ او مزدوره اداره وچ د توپک او د قنداق په زور در باندې هر څه ومنل شي اوربان خو چې وشو ته به بیا آزاد ګرځې کرزی به دې بیا په مزار کې چخیار وایي ته به په لوګر کې کتابونه لیکې جګړه د همدې دپاره چې شړومګا کتابونه ونه لیکي دا که کتابونه ولیکي هغه به بیا څه نخره شاعري خو یې وشرموله کومې لیکلی د کتاب په سر کې لیکلی و ګوړه کیسه چلتا ہے کتاب 100 مخه په اول مخ کې یو پاڼو کې دا ټخټخ 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 ته به هم دغسې یو کتاب راته ولیکې سر کې به دې لیکلي چې وروره د ایران د سفیر شعر نور به ټول لملمه خړوه لملمه خړوه لملمه خړوه کتابونه لیکې مونږ د همدې لپاره جګړه کوو چې ته خنزیر کتابونه لیکې شړونګا د تا به کتاب لا پسې څه رقم هغه څوک یې مطالعه کوي هغه به بیا پسې څه رقم شی وي کتاب لیکي سرخاو ته ځي چې سوله راسي کتاب لیکي سرخاو ته لاړ شه چې خلک دې دا سرخاو ته ځي سرخاو دې نوم اورېدلی تاسو سرخاو ټول له مجاهدینو سره ده چې په منځ دې شکوي که نه قاري صاحب سعید محترم لایو خپرونې ته راشئ کتاب لیکي هغه ده فیلسوف کتاب راته لیکي کتابونه لیکي او خنزیره کتاب دې که ولیکه په شرمو به مو شرمه کتابونه لیکي بل پخوانی مزدور اوسنی جاسوس کرزی هغه داسې راځي چې مزار ته چکر وهمه څنګه یې دلته د دیموکراسۍ د دفاع او د رواجولو دپاره 18 کاله په ما بمبار کړی ده 20 کاله د زه وژلی یم
دیموکراسي او جمهوریت دې راباندې په زور نه ده منلی، نو ته فکر وکړه چې په رضا به یې په ما څنګه ومنې. جمهوریت دې همدې په خاطر چې سبا یې غټ غټ په دې تندي راته ووایي د مور د ښځې نوم دې ولیکه. سبا راته وایي چې هر سړی چې دفتر ته راځي هغه به ځان سره یوه ښځه لازمي اوات راشي. سبا به په هر کارخانې او هر دفتر کې ښځه لازمي وي. بیا به یې منه قانون جوړ کړی، هېڅ خبره نه ده. سکشیان به ما هېڅ خبره نه ده، دلته مونږ روزانه ورسره ګرځو، ځکه تاسو په غرب کې روزل شوي د صلیب مزدوران یاستئ، تاسو ته پروا نه کوي، تاسو عادت یاستئ. تاسو د سیکس ایجوکیشن دپاره خپلې ښځې هلته په مکتبونو ته نه دي وړي. او هغه خلکو ته وایم خبردار چې کوم خلک په غلا متهم دي، غله دي، هغوی د مونږ ته نصیحتونه نه کوي. کرا دې په خپل جیب باندې کېږنه، هغه د خلکو حق دی چې خوړلی غل هغه حق یې ورکړه. نصیحتونه به نه کوې. زه خپلې مبارزې کې خپلواکه یم. څنګه چې ته حق لرې چې په طالب نیوکه کوې، چغې و بغارې وهې، همداسې زه حق لرم چې په یو جهادي رهبر باندې خبرې وکړم، البته مخکینی جهادي رهبر. خو لیکن چې موږ څه نه وایو، تم ځتې نور سټاپ کا، خوله دې بنده کا، کنې بیا کار دې در خرابوو. نصیحتونه مسیحتونه دې جب کې کېږده. قطر له تړون نه مخکې چېرته وې؟ هر یو ورځ یې دلته بل شی نسته، بس د ځان د شهرت دپاره په یو په بل باندې مهر ولګوه. کښېنئ کرامو په جي کښېنئ، پرېږدئ موږ د خپل سکشویانو او سیکولرانو ته پرېږدئ چې دغه درته برابر کړو. قاري صاحب محترم الله فرعون ته راشه. نو تاسو کوشش نه کرسی، بالکل به کوشش نه کوئ چې زمونږ آواز بند کړئ، خاموشه کړئ. دیموکراسي ده، دیموکراسي ده، دیموکراسي ده، دا څه شي څه ده دیموکراسي ده؟ جمهوریت د دیموکراسي اصل د بیان ازادي ده، له هغه حق نه زه محروم یم. د دیموکراسي اصل دا ده چې زه خپل ولسمشر له ګریوان نه ونیسم، په خیانت لکه سپی په سړک کې کش کړم. ولسمشر د سیمټي دیوالو شاته هر کې ناز، هغه ته به زه څنګه وررسېږم؟ دیموکراسي دا ده چې غلا وکړه، دیموکراسي دا ده چې فحشا وکړه، دیموکراسي دا ده چې بربنډې ښځې په تلویزیونو کې وګډوه، همدا دیموکراسي ده. دیموکراسي همدا ده چې د سولې سفیر یوه ډمه شي. دیموکراسي همدا ده چې په دفاع وزارت کې جنرالان پیغلوټې سي. دیموکراسي همدا ده چې هر والي ته یوه ښځه معاونه سي، هغه هم 20 نه تر 25 کالو پورې. دیموکراسي همدې ته وایي چې ته هر څه کوې آزاد یې، خو زه حق نه لرم. دیموکراسي همدا ده چې هلته د سولې خبرې روانې دي، تر پرونه د چغې ولې طالب سوله نه کوي، سوله نه کوي. اوس چې په میز راګیر کړی، دلته د ژورنالستان روزل شوي د امریکا فولبرایټان سپي دا دي خوشې کړي، روزانه د دې پلار طالب وژلی، د دې نیکه وژلی، یو ورځ د دې طالب بچی رانه وړه چې دغه طالب بچی امریکانو وژلی. او مزدورو رسنیو، او شرمېدلو رسنیو، او د امریکا د صلیب روزلو رسنیو خبریالانو، دا څو ورځې تاسو څه شروع کړي دي؟ زه درته په زرګونو هغه طالب ماشومان یتیمان د طالب بچي درته راوړم چې د امریکا په ډرون کې پلرونه په شهادت رسېدلي، کورونه یې له لاسه ورکړي، مور پلار یې، هغه درته راولم رسنیو ته. په هغه باندې ولې ګونګ یاستئ؟ یو ورځ دغه رسنیو د قندوز د مدرسې د پیښې خلکو سره کومه مصاحبه کړې، په بوزې قنداري کې د 10 وارې په قندوز کې بمبار وکړه. هغه ماشوم چې د 10 کاله عمر یې په مدرسه کې و، چې کله کور ته راځي د کور اعضا یې ژوندي څوک نه و پاتې، ولې هغه سره مصاحبه نه کوي چې د امریکایانو د کابل ګوډاګۍ ادارې وژلې؟ ولې په هلمند کې د چا هغه خلک په شهادت ورسول، واده د بمبار که هلته 2 کلن 1 کلن 6 میاشتنۍ
نجلۍ په شهادت ورسېده او پښې په نکروزې وې. ولې دې هغه ونه ویل چې د دې جګړې ښکار د امریکایانو دا وژلي دي؟ دا جرم او جنایت امریکایانو کړی ده. خو ناکام او نامراد قاري صاحب